پایان شومزن با چک ختم زنزیره دولای نشم اوسه پیریای چې په کبوړاګو دي که ځوان دي د درسوګه سندره ماته ولګوه درسوګه سندره ولګوه ارمون دې څه ده ارمون مې دا چې کوټګۍ مې جوړې خاورو ولا بیا ستی وه پښتو خو مې په جي وه چې خلک د ګاډي راته چې وایي چې ښه د کوټې کې خو مړه ده تا فکر وای تا خولې وایي بیکې پرته ده فرانس مې کتلی ده لندن مې کتلی ده امریکا مې کتلی ده جرمني مې کتلی ده پاکستان څه در کړه زه چې مړه شم او ما جنازه چې خپل کور نه وي دا خو بده خبر نه ده د مسافر به د کوم ځانه ګرانه د خپل وطن قدر به ورو ورو درکومه وایې مسافر ماسې د ما وروره ګرانه مسافر زه چا به ځای نه راکومه وایې چې د شپې سملی و د کې څه سوچونه کوې څه زندګي تېره شوه ډار بیل پکار ده د غر ده وګوره د غر کې پراته یو خدای چې داسې بالا سره ته پراته یو سهار چې پاسې مو غرونه دي چې ویګا سم غرونه دي په غرونه غرونه خو خود دي میش پیدا شوی ادینوم می ارویدلا و چې کیم پښتین په کیم ځای شای ادینوم می ارویدلای دونن لګیا دو دنیو ملکی نه رکتل په ملکی او شریدلا ملکی افرینا او تو کور چې میش څنګه پوته شاه په دو پوته نشلا نن د پښتونخوا په وطن د غره په لمن شه پټین شه زندگی تیرای د خپل بچونه سره ما ته تک جړه چې د بړو څومره خلک دي په وزیرستان څومره خلک دي دا څنګه چې د یو پلاټ په ور کنه پاکستان دا مو هغه سرکار خو نه راکوي سرکار خو نه عوام خلک نه راکوي نه سرکار خو ډېرې وډونه مورجن وډونه پخوا راکړي اوس خو نه راکړي وډونه د څه کړه وډونه پراته دي او دا ګیلار دی چې بعد پښتنو سره دومره مشقات مینهوالو سره دومره زما خوارۍ وکړله د مینهوال داسې ولې ما سره کې د په دغه سره ګرمۍ وتر سره ناستې په خیمې کې سره ناستې ګرمۍ دی که سړدی ده غره لمن کې ناستی دا ګیله ماته چې نه مې ځکه ستا نه مې څه ستا نه مې کوټه شته مرګ ستا کوم زه به څنګه د خلکو ماته چې په خیمه کې مړه شوې ده دا جړه ورته راځي په دې خدای خبر ده دومره ملکونه ما وکتل فرانس لندن جرمني امریکا ما هر ځای ما د خړه خاوره پاکستان زر بدرنګ معنا ما خپل پاکستان خړه خاور ته ځان رسوم بهري ملک ته چې کومې دورې ته وکړلې هغه خو ته ته زوی در کو ما ته اوس ځای نه راکړې بېده به په افغانستان راکړې اوس ویلی چې نه زه وایي چې نه زه افغانستان څه ته وایي چې جای راکوي ګاډه راکوي هر څه راکوي تنخوا راکوي ما نه زه پاکستان د خپلې خاورې نه نه ځم تنبیه شه تابو مې کابل ده بار ملک ته زه نه ځم پاکستان خاورې ته نه ورکوم د دې وطن مینه دغه ته وایي چې ملکینه آفرینه وته کوي په دغه نه کښلي ملکینه دی په دغه زیات امن ده په دغه زیات خوانده پر شه و دو وی چې نه زه په دغه ملک بدنامي تر ور کوم چې د خپل ملک پرېږدم آسو احساس تر دا ملک سو سره کوي اګریکلچر چې کوم ډپارټمنټ تا هغه سره ته ریلیټډ دی تو ویو سره ډیوټي دی واپس او وظیفه ما وظیفه نشته اوس 15 کال کې حکومت وظیفه نه وظیفه نشته وته کال کې بند کړی دا صحیح اس فن میدان چې کیم تو سه په مخشه کو اس تو تا ګوره سرنګ ده خبره خو دې درسته ده اوس نه سبا داسې چې اوس موږ تماشونه پرېوته داسې سرکاري پروګرام پنشنې ته تللی ناروا پروګرام نشه کولی سړی ته دروغ حالتونه خراب دي اس د کیمې نوې فنکارې وتلې دي دی حالات ته ګوره اول خو دی چې تو سرنګ چدار په سر د ونی کې زه په یوزو شمیشتو داسې ویډیو مخ ان روغلا چې ته سر تیر سره نه سر تور سر ما ته خوانده پښتون خپله پښتو ساتم خپله جامه خپل پټه دا ساتم صحیح اکثر ټول چې کیمې غزل غانې وې تیمه تو ویلی وې نو وې داسې وې چې کیر شوی دار وې دایشلې مشر کشر ځوان په یوزو واژه اوس پیری یای اوس پیری چې په د کبوړاګو دي که ځوان دي د
د زرڅوکه سندره ماته ولګوه هر څنګه سندره ولګوه. ایس چې کوم نوي ګلوکارونه وتلي دي یا داسې غانې غزل وي چې هغه ول د کیر شي دروېدې قابل نه وي اورېدلی شي خو سر سړی خپل وسر سره بچونه سره شروېدای داسې الفاظ هر سړي خپل وسر سره خوند کوي زویه اوس مو زړه ښځه مو سره خوند کوي یغه نمبر د چاول پویر کا پتا ویډیو بنده مصطفی الفدا یاره مصطفی دای دا हाँ सही ته بچه हाँ बिल्कुल خپل نمبر وشا 0302 27 36 359. د کوم نمبر چې تاسو په د سکرین باندې وینئ دا د زرسونګ بیبي بچای دا او دا ویډیو مقصد ہے مو صرف دا غدا چې د زو ته روغلاین د اغبانی نه چې دی د زوی قسمه زندگی دو اپی وټن شدو و د قربانی نه خو تاسو ټول واقف وستا و اس چې د کیمه په اخره زندگی دو پاشا دو مایوس غونډه دو دغه خور سره د وطن سره د پاکستان سره سمره مینه خپل خاور مې خپل پاکه خاور مې ده او د خلق مطلب یا د ریاست یا د میشتو سه ملک یا د میشتو سه چې کیم خان قوانین دغه سو سره وکړو زه په اخر شي صرف یو دا خوښ کوم چې د کیم د نمبر مې درکې د سر رابطه کوي چې چا څنګه کرنال 2 3 5 سمره پورا د الله ورکیه د دې صرف د زوی کې کیم خواهش تا چې یاره سبو چې دوی د دنیا نه رخصت کیږي چې د کښلې کېرنه مار خوشتا پهلا خو بس کو دي مار ګورا نه به ارمون دې صدا ارمون مې دا چې کوټه کې مې جوړه خاور ولا بیا استایوا څومره پښتو خو مې پجیوا چې خلک د ګاډي راته چې وای چې کوښه د کوټې کې خو مړه ده ته به کې وای تا خو دې وای ته به کې پرته نه میرم شاشه د ټیم تیر ده میرم شاشه چې ورس تیر کړه ټیم تیر صحیح پښتنه کې مې علاقې شه پته شوې یا مې دا میرالي دا میرم شای کې پاتې شوی وونه کې کې مې علاقې خلک ته ډېر خوښ یا دا ډېر باکې ډېر وړا و نو د سندرې بینې لري سندرې بینې دا وړا ښه ګرځېدلې وه صحیح او دغه یوه ګانا وته وله چې ختم زنځیري د دې په کوم وخت کې ویلې وه دا ډېره وخته نه ده وختنې ده د دې نه تا ته شهرت میلاو صحیح دا زوی که دی منده چې کیم حالات تیرېږي زه چېرنه وطن نه دی د بچي ته معلومات مې وکړو نو د دې سره صرف دا غي چې میش دا ټینټ ته ودا مې زندگی دو ای سات شزینا ته رغلی ولمنه رغلی لوړ لجزانه شاسي ویل دا په ګرمه کې پرته ما سم خدای عمر مې مناله انسان عمر مې خدای باندې تیریږي صحیح زندگی نه خوښه په دا ناکام نه به چې خوښ دا څنګه چې وای چې ما بس خان خدای نه راکړ زه الله سره ډېر زویا صحیح قدرمنه دا د کوټ شي کیم زوی شد تاسو زوی سي دا غلام باندې ته پینډي پولا دې ته وسی کو مېر د سرنګ زندگی دو صدرته وي تاسو بس دغه مدار ته وای دا چې لخمر هوستا خامخا به سړی مړیږي پله داسې یو کوټانۍ داسې کور په جوړ کو څوکره ته جوړ کی د خیمه کې اوسې کو د خیمه سو جنسو خلق پر اسی ست راغلو دا صحیح صاحب دا څنګه د خو بنگلې دي د موټرې دي کومې دي بنگلې موټرې کومې دي سه مخبلم دا سوچ کو چې دو خو ډیره دنیا پیژنې او خامخا بس بالکل دا څه ده ټول دنیا چا ماشوم ته نه مخلي پیژنې ما مې څه پوي نه دا په تمبو کې اوسې کی بل اور مې یو سړی ته ویلې ما ته ویلې زرڅنګ خو موټرې دي ګاډي دي بنگلې دي سنباد کې کورونه دي ما الله دې تبا کرای شي وی ګوره په تمبو کې اوسېږي پیدا ځنه مانه مې ته کله وګورې ته به ومانه چې دې زندگی وګوره بالکل داسې ده صحیح دې سره د زوی کا سیمرا فیملی ممبر تو سټولو فیملی د تړې دا ورسته پرته دنیا په دې دالته دي ما سره دنه دي باز خپل پراته دي ما سره پراته څو ما سره پراته زندگی تیر شو تیرا خود شو بس پکو س محسوس مخشه تو په دغه پښته معاشره وطن شه زندگی کوله اسکیم نو دا روغای نوې حالات روغ اچھا دا وراله مر پریوتل نوې در سره مقابله شو کوي نه کوي شه خپل نام دې دا ورته شو سوالي ځوانانو ټیم دا موږ ګټا کار شو از زندگی دو پښتانه ولا پښتانه ژوندۍ ولا چې په یو مشر به خپه کېدله په یو هنرمند به خپه کېدله نن سبا خدا سي خلک تیار چې بس فنکار جوړ شي بس نامه ورکه شي
نه دې نه مخ زما ناجانه چې وای چې یاره زما یو لس مرلې کور میلاو شي بس زما دا خواهش ته مر خوشته چې یاره زه چې مړه شم او ما جنازه چې خپل کور نه وځي دا خو بده خبر نه ده که دا خواهش لري چې په خپله پښتونخوا کې په خپل وطن کې داسې ښه خلک شته شهریار افریدي شو اوس دا خیبر پښتونخوا ته ګنډپور راغلی ده مونږ وزیر اعلی د په کار هغه ته د هغه ته مونږ سوال کوو زمونږ د داود شاه د دلته په کوواټ کې اوسېږي ناظم افتابي ته دلته اوس سوال کوو چې یاره مونږ ته یو لس مرلې مځکه په کار ده خامخا مر خوشته دا وګوره راشه صرف د تاسو ژوند وګورئ صرف د غریبانانو حل خو واخلئ د خدای دپاره صحیح ده تاسو خو ماشاءالله خانان یې خپل هیڅو ته پراته یئ دومره خو چا تپوس خو کوي لږه د الله دپاره تپوس یو کې دغه خلک دی چې په وطن شی امن مینا ویړه کړي دو نن دی پریشان دی خالی د سر چات نمیندای مطلب چې دی زندگی په شو کو تنبیش زندگی ته راځي هغه خان خوانین منګون ام پیګون زونه ته ډېر سوی نو د منځي کوي دی ته لاس مارلې یا مطلب کرنل دوا کرنل کیر ورکو ته خدای مزکا پرتا دو په دغه وطن منده دا هغه خلک دی چې وطن ته قرباني ورکړي یو زوی دا یو تاریخ حقیقت ته مش په ملک شه چې کیم سړی د وطن سره زیاته مینه لري یا امن ویړای یا وطن میان وینو د ایک سره دا وطن یا د دغه ملک خلک درانګي کای لکه نن چې زرسونګه بیبي د زوی کا پټنټ شه زندگی تیرای و اخري ارمونی صدا خوښ یې صدا چې مو دمره د سر چات وی چې ز صاحب مړ چې مو د یو کیر نه وبوسی دا نه چې پتنام بشه مو ته سکت دونی ول زوی منوي دا غوي به دا خبره ده پاکستان کې ځای نه یار موږ د دیو چې موږ لاړ شو امریکا ته یار پانا واخلو یا انډیا ته پانا واخلو چې یار تاسو په پاکستان کې ځای نشته بس تاسو د زینت لای شي نه مړه ان شاء الله تاسو خپل ته د خپل پښتونخوا ده تو سه ان شاء الله کېږي وي او ا دې کړه ته وي الله پاک زویا ور کای قدرمنه دا د زوی په باره شزه بار توسته ذکر کوم دیا دا غيو ډیماند دا زوی چې کیم زوی ته ملاو شي به تاسو خوښ وسته ته بلا سي په متانو کې ملاو شي لکه خو ور کې ته ملاو شي یو لس مرلم زکه ملاو شي ادوره خدای د پاره صدبانه او ته ملاو شي د دغه خواهش ته چې یار ز چې وفات شمه چې یار زما په خپل کور کې جنازه کور مې جنازه پاسيږي صحیح قدرمنه چې کیم زوی شای خو خاص کر په کوواټ لکه وطن شهریار افریدي صاحب ډېر د پښتون ډاک سړی یو میش په تو فخر کوي ټول پښتونخوا فخر درمنده کوي دا خلک چې کیم دي د تو په ایریا شو وختري کوي ووټ می واچولای او ټول مړ راچولې ارزي کې زو سره ولاړې ما پارز کې جلسو کې ما سوند سره وړې ما خپل سوند دا ارزي ته سره لاړې شهریار افریدی صاحب دغه یو خوستونه کاونډر اجازه اپیل د نه کوم سیاسي خلک غونډه ډیماند نه کونه خو رضاکارانه تور باندې دغه سرسونګ بیبي ته چې کیما دو یا کرنال دوا کرنالا چې کیم زوی شای کوټ پیلا کېشه ته زوی وي کې بس به خلاصه خبره څه جنا مطالبه کوي ته کوار کې چې په خانان دي بنو کې خانان دي وزیر اعلی دي بادشاہان دي صحیح په خبر کې دي صحیح دومره خو دې سړی او چې دا خو دې موږ وتر ښځه دا جیزه د دور یو پلاټ خو به ورکړو خو بالکل داسې نه چې دا لوړي لیدلې نه ده ښځه نه انشاءالله تا ته به خامخا دی درکوي دغه یو وزیرستان دا به د خلک ته فیضن ویضن خلکو یو داسې چې څه ټکه نشته مخکې به ډېر میل ملاپ کوو تاسو په اواز به دغسې دا کار اوس په څوک پېژني نه چې دا کومې راغلی دا کومې نه راغلی نه هسې مرجان چې د شپې سم لیوده کېږي څه سوچونه کوي څه زندګي تېره شوه ډار بیل په کار ده د غر ده وګوره د غر کې پراته یو وایي خدای چې داسې بالا سره ته پراته یو سهار چې پاسې مو غرونه دی چې وایي ګاسم غرونه په غرونه غرونه خو خود دي ان شاء الله الله پاک با ترتیبه سیټ کوي او د میش د وطن د خور ډېر تکړه پښتون دي زونه ته تکړه پښتون نه کوي تکړه پښتون ان شاء الله چې مرجان ته د کړه ته یو کرنل دوا کرنل ترتیب خامخا قاعده مو یا خوسته و د ټوله پښتنه و د رازګو ته تبا پښاشي ټول پښتونو په دغه عمل د دین ډېر خښول شي چې دیتا کیر ترتیب جوړ کو اخري ته مې ډېر داسې خبره وکړه چې خلک مې مرور غونډه کړه انجن غونډه مې کړه نو داسې د کړه شای چې یو ته ویې ویله شای مو یو ته ویې ته ولا وای چې ته کیمي ختم زنجیر دوړای نشما و مورې درځم بل قدم خسته نشما ختم زنجیر وای
ختمې زنځیرې دوړای نشمه په مورې درځم بل قدم اخیستی نشمه ختمې زنځیرې وای زبردست اوس خو د هغه شی در یا اوس شو د بدلین نه دروغله بلې د خو قسمت مو کار نه کوي نه انشاءالله خو تو خوش قسمت یې چې دومره نوم په ایغ وخت شه خدای پاک در کړه دا چې په ایغ ټایم شه نه نیټ و نه د هغه وه کیم زوی شه د ګانې کړي یې ریډیو ډېر هغه ناوسه افغانستان ناوسه داسې برخ نه راځه داسې یا راکړه جرمني فرانس لندن دوبۍ قطر اسلام آباد لاهور پنډۍ دا وطنونه مې غوښتي نور څه وکړو بهري ملکونه دې کتلي اسلام آباد مې کتلی ده فرانس مې کتلی ده لندن مې کتلی ده امریکا مې کتلی ده جرمني مې کتلی ده پاکستان څه در کړه پاکستان دا خیمه ورکړه پاکستان څه در کړه پاکستان دا خیمه ورکړه پاکستان خیمه ورکړه زوی چې زه راغلم د دې موته دی ول ایوارډینر پوره کول د مو وروسته یو ایوارډ پرېږد ته په دغه باندې لیکلی دي صدر پاکستان غلام اسحاق خان الله پاک ته ښکلی جنت ورکړو خو هغه دا زوی که دې ته یو سند ورکړی ده په دغه سند چېرې څه درته میلاویږي والا څه نه کېږي بس دا یې راکړي دي پرتې دي کیلو دیړه په نه په میلاوي نه هېڅ نه پې میلاو کېږي مکور کې پرتې دي سره دا زوی که دې سره چې زه کښېناستم به یې مو ته وویل چې ډېر ایوارډینه سینده کونه ډک ته د سندې نه د تعریفي اسناد نه چې کیم دې ته حسن کارکردگی باندې زرسانګې بیبي ته میلاو شوي دي خو په دې باندې نن یو کیله دیړه چې کیمه ده آټه هغه هم څوک نه ورکوي نو خبره خو چې سیم را دا زوی زه ویژدم کوایش یا مطلب دی ژغام دا زوی که فریاد د درد نه علاوه تشه نشته پیوتم بیشه سرانوسی بیزی ترتیب نشته شمسی ترتیب نشته یو خوره زندگی تکلیف نه ډکه زندگی په دی و دی په فیملی باندې تیریږي نو دا زوی چې تاسو سیم را دی په درد باندې ژغېږم زه په ژغېدای شم ځکه چې دا زوی چې کوم طرف ته ګورې سره غرینه دي او ټینټینه دي پاشه وړیکې وړیکې فیملی کارډې قبیله دی ولا استېج و تکلیف نه ډکه زندگی بشه تیرای نو د کیم چې د بچای دا د نمبر مې په د سکرین باندې دیر کې چې چا سم رسو واس توفیق وي کا د نغد په شکل چې چا واس وي چې یاره به په دا باندې تاسو زون ته زوی قرباني په والا په واخله نو هغه بالکل اختر روان د غټ اختر قرباني ته پیسې واخله څه ته اخلي عادي تر لګای شي مزه تر لګي د مزه په واخلو په دا نمبر د مو کانټیکټ وسه نو موږ د زوی نه په وطن د نو کړه مڅ کړي چې راوړ به پیسې نه وي دې نو خو ما څه غږی ځان واړه مشمان څه وکړه واړه چې نه ورکه خپګان چې نه وي بچل بچی مې نشته څه وکړو ډېر دي بشمار ډېر مروت چې تاسو بنیادی کیم زوی مونږه پلان مې دې ما خاون چې پلان مې چې دا ما زما والی صاحب ابه ټنای ده مور مې چې دا ګل امام ده ما سړی چې دا مروه ته زفر مو مخیلو ده اوس چېرته اخري ځل مروتو ته کله تللی نه یې لاړ بیا ډېر وخت چې نه یې واړه ماشومان به دغه نه یې لاړ در به در خاورې په سر نه یې لاړه بیا قدرمنه میژه تاسو نه اجازه غوړي پروګرام چون کې پوښتې شو خو په اخر شی ځل بیا یاد دهانی ډیر کوم چې دی په کوواټ شه په موقع په یو خړ تنبیه شه په داسرا ګرمي شه دی وخت لري کای دی به هیڅ قسم ترتیب نشته تاسو دا وطن ویني یې غره په لمنه شه پروت دی په تنبیه شه زندگی دو د سکرین چې کیم نمبر د زرسنګ چې کیم بچای دا مسای د ایغ نمبر په د سکرین دیر که تاسو اترتل اش یو سره ملاوي دا یاش یې او دې سره رابطه کوي شي چې سم رسو واسطو فی کوي پوره د الله دې سره امداد وکړي سفر باد کوم زانا ګرانا د خپل وطن قدر برورو در کوم وای مسافر ما سه دې ماورورا ګرانا مسافر زو چا بځای نه راکوم وای په اندېښنو مې ځان باچک ګرانه سر مې ورچک دی دوه ملنګه شوم وای
یول مې فکر تر تا نه وه ګرانه